درنو لیدونکو السلام علیکم. محمد جمع اگزام هیله لرم چې روغ جوړ او صحتمند باست. درنو لیدونکو آیا کله مو په دې اړه فکر کړی چې په یوه ژبه کې یوه کلمه څه ډول جوړیږي؟ آیا کله مو په دې اړه فکر کړی چې په یوه ژبه کې یوه کلمه څه ډول معنا کولی شو؟ نو راځئ چې اوس د فعل ریښه در وپېژنم. ریښه د فعل اصل او بنسټ دی. د فعل ریښه د فعل هغې برخې ته ویل کېږي چې تاړي یا وندونه ورپورې ونښلي او نورې کلمې ترې جوړې کړي. لکه د خوړل کلمه د یوې ریښې په شکل په لاندې مثالونو کې وګورئ. لکه خوړلی، وخوړ، خوړلی و، خوړلې ده، خوړونکی. درنو اوس تاسو په دغو کلمو کې وګورئ. خوړلی، خوړ ریښه ده، لی وروستاړی دی. دویم، و مختاړی دی، خوړ ریښه ده. او داس په دا نورو مثالونو کې کارولی شئ. درنو لیدونکو اوس به د اسم ریښه در وپېژنم. لکه څنګه چې ریښه د فعل اصل او بنسټ جوړوي، په نومونو کې هم ریښه اصل دی او له وندونو سره نوې کلمې جوړولی شو. کله چې د کار، زړه او فکر تر کلمو مخکې او یا وروسته وندونه راوړل شي، نوې کلمې ځنې جوړیږي چې په دغو نوو کلمو کې د کار، زړه او فکر نومونه اسمي ریښې بلل کېږي. د کار اسمي ریښې ته وګورئ. کار نه موږ کومې کلمې جوړولی شو، لکه بیکار، ناکار، کارګر، کارونه. تاسې په بیکار کې وګورئ. بې مختاړی دی او کار یو اسمي ریښه ده. ناکار، نه مختاړی دی، کار یوه اسمي ریښه ده. کارګر، کار یوه اسمي ریښه ده، ګر یو وروستاړی دی. کارونه، کار یوه اسمي ریښه ده، ونه وروستاړی دی. زړه ریښې ته اوس وګورئ. بې زړه، نازړه، زړور، زړه سوی. بې زړه، بې مختاړی، زړه یو اسمي ریښه ده. نازړه، نه مختاړی، زړه یوه اسمي ریښه ده. زړور، زړه ریښه ده، یو اسمي ریښه ده. ور وروستاړی دی. درنو لیدونکو اوس به په ریښې باندې پوه شوي وئ چې په یوه ژبه کې څومره اهمیت لري. نو درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د راتلونکې خپرونې پورې مو په لیره سپارم. الله مو مل شه.